د ننګرهار خوږیاڼو ولسوالۍ مسؤلین وایي د اسلامي امارت واک ته د رسیدو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د قومونو سرحدونو او قبایلو چارو ریاست په همغږۍ قومي مخورو او علماو نږدې 1.5 سل لویې وړې روغې جوړې کړي د خوږیاڼو ولسوال وایي هڅه یې همدا ده چې په دې ولسوالۍ کې ټولې دښمنۍ ختمې او خلک د ورورۍ په فضا کې خپل ژوند تیر کړي. نو الحمدلله دلته د اسلامي نظام په برکت او د ولسونو په هڅو داسې ډېر غټ روغې جوړې شوې دي. د واړه هغه روغې جوړې چې په هغې کې مرګونه نه وي شوې، غټ دښمنیان هغه بیخي سلګونه دي. د خوږیاڼو ولسوالۍ یو قومي مخبر وایي هره ورځ د مسؤلینو او علماو سره په همغږۍ د خلکو ترمنځ روغو جوړو کې ګرځي او خوابدي پخلا کوي. د خوږیاڼو په ولسوالۍ کې نن سبا چې کومې روغې جوړې روانې دي د 15 مړو، د 2 مړو، د 10 مړو، هم تر 14 مړو پورې موږ روغې کړي دي او ان شاء الله تعالی چې نن سبا په خوږیاڼو کې دغسې امنیت برقرار دی چې نه پکې جنګ شته او نه پکې جدل شته او هېڅ خبره پکې نشته. د خوږیاڼو یو بل قومي مخور بیا وایي داسې دښمنیان هم په سوله بدلې کړي چې ډېر خلک پکې وژل شوي او لسګونه کلونه یې دوام کړی وو. په شلګونو کالونو په لسو کالو نه بره تقریبا 20 کالو نه بره 30-40 پورې چې دومره وخت په بدۍ کې تیر شوی دی، هغه موږ سره الحمدلله د دغه قومي مشرانو په همکارۍ باندې، د ولس په همکارۍ باندې، د حکومت په همکارۍ باندې د هغوی د نظر لاندې موږ دغه هلې ځلې کړي، دغه روغې جوړې کړي دي. د یادونه ده چې اسلامي امارت له فتحې تر دا مهاله د ننګرهار قبایلو قومونو سرحدونو چارو ریاست د قومي مخورو او علماو په منځګړیتوب شاوخوا 2000 لویې وړې روغې جوړې کړي.